بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو د تل په څیر نن هم یو ویډیوي درس لرو چې هغه د فزیک مضمون اړوند، البته د لسم ټولګي دغه دوه لومړي فصلونه چې لومړی فصل یې فزیک پیژندنه او دویم فصل یې اندازهګیري ده. په دې باندې به انشاءالله کار کوو. لومړی راځو فزیک ته. فزیک او د هغه اقسام. فزیک پیژنو چې فزیک څه ته وایي. فزیک د کلمې سره آشنا یاستئ او تعریف مو څو ځله اورېدلی، خو بیا هم دلته پرې یو تکرار کوو. فزیک د فزیوس یوناني کلمې څخه اخیستل شوی چې معنی طبیعت ده. یا د تعریف کې موږ وایو چې فزیک هغه علم دی چې په طبیعت کې په ظاهري بڼه پېښېدونکې پېښې تر بحث او څېړنې لاندې نیسي. یعنې فزیک هغه علم دی چې د مادې ظاهري خواص تر بحث او څېړنې لاندې نیسي په لنډ ډول. بل د فزیک لپاره نور تعریفونه هم کولی شو او تعریفونه شوي دي او هغه هرې برخې ته د فزیک درست دی. یعنې موږ کولی شو چې ووایو فزیک د اندازهګیرۍ د علم په نوم باندې یادېږي، درسته دی. که ووایو چې فزیک د تجربوي علم په نوم باندې یادېږي، درسته دی. که ووایو چې فزیک د حرکت د علم په نوم باندې یادېږي، نو درسته دی. دغه ټول تعریفونه د فزیک لپاره درست دي. اوس راځو د فزیک اقسام څېړو. په عموم کې فزیک دغه څلور پنځه برخو ته ویشل شوی چې دې هره برخه به انشاءالله په مربوطه چپټر او برخه کې یا د لیسې مضامینو اړوند کې لوستل کېږي. د فزیک لومړۍ برخه هغه میخانیکیت دی یا میخانیک دی چې دې ته د نیوټن تیوري هم وایي. یعنې دا چې دی په د نیوټن تیوري کې په طول، کتله، زمان او دې درې برخو سره او کار لري. یعنې چې دغه که هغه هر موضوع اوسي خو دغه درې اساسي کمیترونه پکې یو باید ذکر شوي اوسي. یعنې د میخانیکیت تیوري په دې درې کمیترو باندې ساقي. ورپسې دویمه برخه ترموډینامیک دی، ورپسې الکترومقناطیس او ورپسې کوانتم میخانیک یا کوانتم تیوري دی، او بله برخه هم نسبیت تیوري یا نسبیت دی. میخانیک لومړی پیژنو چې میخانیک څه ته وایي. میخانیک مخکې ماته ویل چې دې ته د نیوټن تیوري هم وایي. دا په دې دریو اساسي کمیترو باندې چې طول، کتله او زمان دی دې باندې څرخي. او په عموم کې دا بیا په دوو برخو ویشل شوی میخانیک چې یو تی کینماتیک یا علم الحرکات او بلې ډاینامیک یا علم القوه هم ورته وایي. یعنې کینماتیک د میخانیک فزیک هغه برخه دی چې د اجسامو حرکتونه تر بحث او څېړنې لاندې نیسي د قوې په پام کې نیولو څخه پرته. او ډاینامیک د میخانیک فزیک هغه برخه ده چې د اجسامو هغه حرکتونه تر بحث او څېړنې لاندې نیسي چې د قوې په واسطه رامنځته شوي اوسي. ورپسې برخه ترموډینامیک د فزیک له نوم څخه معلومیږي چې دا د فزیک هغه برخه دی چې د اجسامو حرارت او د هغوی د اندازهګیري سره کار لري. ورپسې برخه الکترومقناطیس دا د فزیک هغه برخه دی چې د برق او د مقناطیس سره کار لري. ورپسې برخه کوانتم تیوري دی یا کوانتم میخانیک دی. دا د فزیک هغه برخه دی چې کوچني اجسام او د هغوی ځانګړنې تر بحث او څېړنې لاندې نیسي. ورپسې برخه نسبیت او د نسبیت تیوري چې دې ته د انشټاین تیوري هم ویلی شو. د فزیک هغه برخه دی چې د هغه ذرات تر بحث او د هغوی حرکتونه تر بحث او څېړنې لاندې نیسي چې فوق العاده د نورو اجسامو د سرعت څخه لوړ وي. یعنې په اوسط ډول سرعت یې د نور سرعت ته تقریبا نږدې اوسي. د نور سرعت ثابت قیمت لري چې موږ وایو سی مساوي 3 ضربې 10 په توان 5 کیلومتره په یو سکند کې. یا داسې لیکلی شو چې دا مساوي کې 3 ضربې 10 په توان 8 متره پر یو ثانیه کې، یا 3 ضربې 10 په توان 10 سانتي متره پر سکند هم لیکلی شو. مخکې داسې نظریات موجود وو چې داسې ذرات نشته چې د هغوی سرعت د نور سرعت ته ورسیږي او یا د نور سرعت څخه زیات شي. خو اوس نوې داسې نظریې موجودې شوي په نسبیت تیوري یا کوانتم تیوري کې چې د نسبیت تیوري او کوانتم تیوري ته معاصر فزیک هم وایي. او دې درې برخو ته چې میخانیک، ترموډینامیک او الکترومقناطیس دی دې ته کلاسیک فزیک وایي. او دې دوو ته کوانتم او نسبیت تیوري ته دې ته د فزیک معاصره برخه وایي.
یعنی اوس د معاصره د فزیک معاصره برخه کې داسې نظریې موجودې دي چې داسې ذرات شته چې د هغوی سرعت تقریبا د نور د سرعت سره معادل وي او یا د نور د سرعت څخه هم زیات اوسي. ورپسې موضوع اندازهګیري سیستمونه بل فصل ما درته یادونه کړه، خو مخکې له دې نه چې باید د اندازهګیري سیستمونو ته ورشو، لومړی باید واحد وپېژنو او بیا فزیکي واحدات د هغوی اقسام او بیا د هغه نه وروسته د اندازهګیري سیستم. واحد څه شي ته وایي؟ لومړی واحد پېژنو. هر هغه شی چې د یو جسم د اندازهګیري لپاره په کار وړل کېږي د واحد په نوم باندې یادېږي. هر هغه شی چې د یو جسم د اندازهګیري لپاره په کار وړل کېږي د واحد په نوم باندې یادېږي. فزیکي واحدات په عموم کې په دوه برخو ویشل شوي چې یو ته یې وایي اساسي واحدات او بل ته یې وایي هم فرعي واحدات. اساسي واحدات هغه واحدات ویل کېږي چې د نورو واحداتو د ضرب یا د تقسیم حاصل څخه په لاس نه وي راغلي. اساسي واحدات هغه واحدات ویل کېږي چې د نورو واحداتو د ضرب یا د تقسیم د حاصل څخه په لاس نه وي راغلي، یا په بل عبارت چې د نورو واحدات څخه انشقاق نه وي اخیستل شوي نه وي بلکې مستقل اوسي. لکه د طول واحد چې متر دی، د کتلې واحد چې کیلوګرام دی، د وخت واحد چې واحد سکند دی، د نور د شدت واحد چې واحد کندیلا دی، د برق د جریان واحد چې امپیر دی، د حرارت واحد چې کالوین دی او د مادې د مقدار واحد چې مول دی. دغه اووه کمیتونه من اساسي لرو په فزیک کې. او پاتې شو فرعي. فرعي هغه کمیتونو ته ویل کېږي چې د اساسي کمیتونو د ضرب یا د تقسیم حاصل څخه په لاس راغلی وي. لکه مثلا موږ وایو د سرعت واحد. د سرعت واحد متر پر سکند او همدارنګه سانتي متر پر سکند او همدارنګه کیلومتر پر هاور دی. نو متر پر سکند دغه واحد د سرعت چې موږ وایو د سرعت واحد متر پر سکند دی. که دا واحد موږ وګورو، یو پکې متر راغلی، متر د څه واحد دی؟ د طول. بل پکې سکند راغلی، سکند د څه واحد دی؟ د وخت. نو د دوه واحداتو چې د تقسیم یا د ضرب حاصل څخه په لاس راغی دغه واحد بیا د څه شي په نوم باندې یادېږي؟ د فرعي واحداتو په نوم باندې یادېږي. لکه موږ وایو د کار واحد ژول دی، ژول، او ژول مساوي کېږي نیوټن ضرب متر. او بیا نیوټن هم د نورو اساسي واحداتو د ضرب څخه په لاس راغلی. نو دلته چې دغه د ضرب حاصل څخه یا د تقسیم حاصل څخه کوم واحد په لاس راشي، نو دغه ټول واحد ته بیا موږ کوم واحد وایو؟ فرعي واحد وایو. ورپسې موضوع هغه چې راځو ورته د اندازهګیرۍ نړیوال سیستم دی، یا چې ورته کولی شو ورته وایو سیستم انټرنیشنل، د اندازهګیرۍ نړیوال سیستم. په عموم کې د اندازهګیرۍ نړیوال سیستم دا په دوه برخو ویشل کېږي چې عبارت دی له متریک او انګلیسي سیستم څخه. متریک سیستم په عموما اسیایي هېوادونو کې زیات کارول کېږي او بلکې په عموم کې ټول نړۍ کې زیات کارول کېږي. او انګلیسي سیستم څنګه چې نوم نه معلومېږي، په انګلستان او د دې تر څنګ نورو هېوادونو کې یو څه اندازه کارول کېږي، خو په زیات اندازه په ټوله نړۍ کې د متریک سیستم څخه زیات استفاده کېږي. متریک سیستم هم بیا په خپل ځان کې په دریو برخو ویشل شوی چې عبارت دی له سی جی ایس څخه. او د سی جی ایس کوم پام ماده سره لومړی ویل چې د نیوټن په تیوري کې یا د میخانیکت په تیوري کې د فزیک چې لومړۍ برخه وه، هغه ته موږ ویل چې میخانیک فزیک له دې دریو کمیتونو سره سر او کار لري چې طول وه، کتله وه او زمان و. یعنې د سی جی څخه هدف ده چې په دې سیستم کې طول په څه شي اندازه کېږي؟ سانتي متر. او د جی څخه هدف یعنې په دې سیستم کې کتله په ګرام اندازه کېږي. او د ایس څخه هدف یعنې دې سیستم کې وخت په څه اندازه کېږي؟ پر سکند باندې. یعنې دا د سی جی څخه هدف شو. دویم چې هغه کوم ډول دی هغه ام کا ایس دی. د ام څخه هدف متر دی، یعنې په دې سیستم کې د طول واحد متر دی. د کې څخه هدف کیلوګرام دی، کولی شو په کې جی وښیو. او د ایس څخه هدف سکند دی، یعنې په دې سیستم کې طول په متر، کتله په کیلوګرام او وخت په سکند باندې اندازه کېږي. دریم ډول یې هغه څه شی دی؟ ام ټي ایس دی چې د ام څخه هدف متر بیا هم
د ټي څخه هدف ټن او د اس څخه هدف سیکنډ. یعنی په دې سیستم کې طول په متر، کتله په ټن او وخت په سیکنډ باندې اندازه کیږي. او انګلیسي سیستم صرف او صرف همدا یو ډول لري چې عبارت دی له اف پی اس څخه. اف څخه هدف فوټ، یعنی په دې سیستم کې طول په فوټ باندې اندازه کیږي. د پی څخه هدف پاوند، یعنی په دې سیستم کې کتله په پاوند سره اندازه کیږي. او د اس څخه هدف دلته هم چې سیکنډ دی، یعنی په دې سیستم کې هم وخت په سیکنډ باندې اندازه کیږي.